ټیکنیکل احمدزي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوښه خوشحاله وئ. نن ویډیو مو دې باره کې ده چې څنګه کولی شو عکس ته ښکلا ورکړو یا عکس ایډیټ کړو. لومړی د دې لپاره د یو اپلیکیشن ضرورت دی. راوشئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به د اپلیکیشن نوم ولیکئ سنیپ سیډ. دغه دویم چې راغلو سنیپ سیډ په دغه یو باندې به کلیک وکړئ او دغلته له پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ما مخکې تر مخکې ډاونلوډ کړی په اوپن باندې کلیک کوم. کله چې اوپن باندې کلیک کړو په دغه پلس اپشن باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به دغسې فولډر یې تاسو ته راخلاص شي. هر یو فولډر کې چې ستاسو عکسونه وي هغه فولډر باندې به کلیک وکړئ. زما په دغه فولډر کې عکس دی، په دې فولډر باندې کلیک کوم. له هغې وروسته کوم عکس چې غواړم جوړ یې کړم هغه عکس باندې به کلیک کوم. مثلا زه دغه یو عکس غواړم جوړ یې کړم، په دغه یو باندې کلیک کوم. لومړی د مخ تک تاسو وګورئ د مخ تور دی، نو لومړی غواړم چې د مخ ته سپینوالی ورکړم. د دې لپاره به په ټولز باندې کلیک وکړئ. دلته به راشئ په برش باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به راشئ دلته په اکسپوژر باندې به کلیک وکړئ. دا شاید یو وي او یا هم شاید داسې صفر وي اریزر، نو په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به کلیک وکړئ، دا به 0.7 ته راولي او داسې یوه ګوته چې دی دا به دته داسې په مخ باندې راکاږئ. د سر ویښتان چې دی هغه به چې دی په دغه برش باندې تاسو نه وهئ. نورګیره او غوږونه دغه ټول ځایان به چې دی په دغه برش باندې تاسو وهئ. نو دغسې به د ده دا ټول مخ چې دی په دغه برش باندې داسې را صفا کړئ. کله مو چې دا را صفا کړو له هغې وروسته به دغه اوکې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړو له هغې وروسته غواړئ دغه په مخ چې کوم داغونه دي دغه داغونه ختم کړئ، نو تاسو به راشئ دلته ټولز ته په د لینس بلر په دغه یو باندې به کلیک وکړئ. دا لینس به دغلته راولئ او د دې وینټیج چې دی دا به 0 کړئ او ټرانزیشن چې دی دا به هم 0 کړئ او بلر سټرینګ چې دی هغه به 10 کړئ. بیا په دې اوکې باندې کلیک وکړئ. له هغې وروسته به دلته په دا دریم اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته به په ویو ایډیټس باندې کلیک وکړئ. په لینس بلر به کلیک وکړئ. دویم د اریزر کوم اپشن چې دی په دې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به په دغه یو ځای باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو نو د دې پرسنټیج چې دی دا به همداسې 0 کې پرېږدئ او په بخښنې سره دغه ځای به چې دی نه وهئ او دلته دا پرسنټیج چې دی دا به 100 کې پرېږدئ او را به شئ دلته د ده په مخ چې دی دغسې ګوته به دغسې راکاږئ. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ د ده په مخ چې کوم داغونه دي هغه چې دی له منځه یوسئ. تاسو کتلی شئ چې د په مخ چې دغه داغونه دي دغه له دې ځای څخه ختم شو. تاسو کتلی شئ دغه داغونه چې دي هغه ورو ورو ختمېږي. نو تاسو کولی شئ په دغې طریقه باندې د ټول مخ چې دی صفا کړئ. نو دغه وه د عکس د جوړولو طریقه. که ویډیو مو خوښه شوي له ملګرو سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.